زما پیسو باندې هغه ځان له کالې جوړوي او خلکو ته وایي چې بس دا لالې جوړوي او درخم ګټل مړه څه ګپ نه دی سټو کې نه دي قسم په خدای پاکستاني نه بنګالي. السلام علیکم ګران کتونکو، ستاسو ورور ستاسو ملګری جعفر شاه درویش یم. امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به یې. ګران کتونکو، نن راغلی یم په بوټه دلته کې د خپل استاد امجد علي هوډ صاحب تر څنګ ناست یم. موږ چې کله په 2018 کې سوشل میډیا سٹارټ وایستو نو امجد علي هوډ صاحب د هغه ورځې نه زموږ تر څنګ راغلو او موږ ته دومره ډاډګیرنه راکړه چې هغه ورځ نه والې تر اوسه پورې موږ جامې راغوښتې دي او په مرکو پسې په شاعرانو پسې ګرځو او خپل محنت مجاري ساتلی دي. نو په دې کې ډېر لاس زموږ د استاد امجد علي هوډ صاحب دی. بیا د هغې نه بعد دی لاړ مسافرۍ ته دوبۍ ته، خو د تلو نه مخکې دی موږ دومره ټرین کړو، دی موږ سره دومره محنت وکړو، دومره وګرځولو، دومره شاعرانو سره ملو کړو چې د دې د تلو نه بعد موږ خپل کار جاري وساتلی شو. نو خوب صاحب را سره ناست دی، راځئ چې ملو شو سره. السلام علیکم استاد جي. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه، الله دې خوشحاله کړي، ژوندي اوسئ، خدمات بریالي اوسئ. استاد دا راته وایي چې مسافري څنګه تېره شوه، خپل کلي یادېدو نه یادېدو، خپل بچي، هغه داستان راته د سر نه تر اخره بیان کړي. نو د دې خو سوال نه پیدا کېږي چې یو سړی کلي وطن ته لاړ شي، یاران دوستان لاړ شي، دغه بل یو دوه شعر راته رایادېږي چې سم ازمري چې ولاړ د ګیدړانو منځ کې داسې ګرځه د انجنو بنګالیانو منځ کې او دلته یوازې د یتیم په شان کې ځان له ناست یم، کلي کې ناست وم اکثر زه د یارانو منځ کې. نو لازمي خبره ده داسې مدنه شاعري به مې چې کتې، ادبي پروګرامونه مې چې کته، خاص کر واړه دي زموږ نه ورته هم چې کته خبر کېږي ور درې کړه ډېره زیاته مسافري ده او مسافري ډېره زیاته سخته ده چې کوم مجبور لیدلې ده. نو الله دې په ټول باندې اسانه کړي او الله یې د خپل وطن ثوابدار موجود وکړي. څنګه مسافرۍ کې څه سهولیات وو که نه، هر څه کپړې اخلي پخلي دا هر څه به یې پخپله کول؟ نو لازمي خبره ده هلته خو ورسته ته پخپله کې مسافرۍ کې خو دا لازمي خبره ده، تولې خبره ده. مسافري یې ګرانه نه یا نه ګرانه، خو هغې کې ټول ګټه خبره چې دغه ټول ورځ به ډیوټي وځي او چې ماښام راشي نو کپړې مو خپله وینځي، اخلي پخلي ورځله پخپله کې که نه. نو یقینا د وړو خبرو په دې اندازه کېږي چې راډیو څونه قیمتي دی، یا وطن څه ته وایي، یا کلي څه ته وایي، یا یاران څه ته وایي، یا خپل کور ولا فیملي څه ته وایي. یعنې دلته داسې ډېر ملګري موږ صحیح بیچارې به کور نه بچېدو د سهار نه تر ماسپښینه پورې به یې کور کې خبرې هم نه کولې چې دې خوا لاړم یا دې خوا لاړم. مطلب که موږ کتلو ډېر به د هغه په ټلیفون لګېږو، مور سره لګېږو، خور سره لګېږو، هلته صرف د اهمیت او د قدر اندازه ولګي چې زما د یار دوست څه قدر دی، زما د خپل خپلوانو څه قدر دی، زما وطن څه ته وایي. د ټولو نه غټه خبره یقین وساتئ که نه چې روژه اختر راشي که نه نو سړی پکې ډېر انتهایي یوازې یو ډېر زیات خبرې کوي. دلته کلي کې به چې څه ښادي وه یا داسې نور څه ختم به یا څه د غم به وشو نو څه به مو محسوسول؟ نو یقینا ځان به م ډېر یوازې محسوسوي. لکه مطلب هغه پښته موقع کې سړی یتیم وي، هغه یتیمانانو غونته به موږ ناست شو چې موږ به لکه اکثر زما د خپل زوی د قرآن مجید ختم یې کړې وه، داستاربندي وه، زه پکې نه وم، داسې سکون صاحب وعدو پکې زه پکې نه وم، داسې ډېر ملګرو پکې داسې غم هم پکې راغلی دی، ډېرو ملګرو پکې نه وم. نو یقینا هغه موږ به خپله نیمګړتیا محسوسوو، بس موږ ملګري وي. لکه ما د خلاصه کړه چې بس پښته موقع کې سړی یتیم یا مسافر وي. مسافري یقینا ډېره زیاته سخته ده او ډېره زیاته ګرانه ده. که چا د مسافرو زندګي ته صحیح کړه یقینا که هلته خلک وایي نه پلانګیر ماله ګران وي، پلانګیر ماله ګران وي، هغه چا خبره وایي که دې تصویر وغواړي چې دې تصویر وغواړي چې ذکر لپاره ځکه چې د هغې هغه ژوند ته وګورو، د هغې سختو ته وګورو، د هغې هغه کار ته وګوري. نو یقینا ډېره ګرانه خبره ده، خو الله دې بس ثواب زموږ هم په خپل وطن او د نورو مسافرو او الله دې موږ په خپل وطن باندې ښه کړي. امین. ستاسو په شاعرۍ کې موږ دا نوټ کړه چې تاسو کله کلي کې وئ نو تاسو ټوله مزاحیه شاعري کوله، بیا چې تاسو کله لاړئ نو بیا چې تاسو کوم شعرونه به راتله په سوشل میډیا نو هغه داسې وو چې خلکو ته به سترګو کې اوښکې راوستې، وجه څه وه؟ غټه وجه همدغه وه چې دلته موږ وویل مثل لازمي خبره چې مزاحمه بله خوشحاله وه، یارانو دوستانو خپل خپلوانو مور پلار ښځه او بچي وو او چې هلته لاړو نو بیا خدای ته به وړاندې خلاصه کړه چېرې به سړی یوازې شي او دلته مسافرۍ ژوند ډېر زیات ګران کار دی. غنمایي وه کېدله چې زما پیسو باندې هغه ځان له کالې جوړوي، زما پیسو باندې هغه ځان له کالې جوړوي او خلکو ته وایي چې بس دا لالې جوړوي او درخم ګټل مړه څه ګپ نه دی، سټو کې نه دي، قسم په خدای پاکستاني نه بنګالۍ جوړوي. ډېر ښه. اوس غواړم چې د خپلې خوښې څه شعرونه راسره نور هم شریک کړي. مننه. د هغه څو شعر وایم داسې چې پوره کېږي نه ارمان راځه بس سر دې وخوري.
ها چې پوره کېږي نه ارمان راځه بس سر دې وکړي او مسافري پرېږده قربان راځه بس سر دې وکړي او خپل وروڼه دې خدای راوله زه هېڅ نه غواړم زما والی زما پېژوان راځه بس سر دې وکړي خپل وروڼه دې خدای راوله زه هېڅ نه غواړم زما والی زما پېژوان راځه بس سر دې وکړي او په پردي در کې لوړېده به وي زموږ نصیب کې پرېږده زویه مکان راځه بس سر دې وکړي هلته سحر مانځونه وړاندې خوږه منډې وښي هلته سحر مانځونه وړاندې خوږه منډې وښي دلته به وګورو دوکان راځه بس سر دې وکړي دغسې شعرونه شیخ سره شریک دی ډېر ښه په اخره کې کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ آیا په څومره چوټي چې ده ستاسو د مشاعرې پته لګي که نه مشاعره جوړوي که نه انشاءالله کوشش کوم دغه دی که مسجد سم ناسته ولاړه کړې ده داسې مدی رضا خان رضا صاحب شو ذیشان یمان صاحب ډېر منزل راغلی انشاءالله پروګرام خو به خامخا جوړ تا خو پته لره زموږ خواږه مثال یو کلمه یم کلمه نیمه مازدیګرۍ به زیانان لیدل نه وړم نو زموږ مشاعرې چې داسې ده دا خو زموږ بس مشغولتیا هم ده زموږ زندګي زموږ ټول ژوند یې توقف کړی خو یقینا پیغام تا خبره کړم پیغام به موږ څه وکړو موږ واړه خلک یو پیغام غټ خلک ورکوي خو دویمه چې د خپلې ژبې روزنه پالنه دا لازمي پکار ده ځکه چې دا ژبه دا موږ ډېر اهمیت لري موږ چې کله بهر لاړو که نه نو تاسو یقین وکړئ موږ چې کله مسافر شو موږ ته پته ولګېده چې پښتون څه ته وایي پښتو څه ته وایي او بیا وطن څه ته وایي نو موږ خو زما دا پیغام یې ټولو کتونکو ته چې د خپل وطن د ډېر زیات خیال ساتي دا مسافرو نه تپوس کوي چې وطن څه ته وایي دویمه خبره د خپلې پښتو د خپلې ژبې روزنه پالنه وکړو درېیمه خبره زما خاص کر ټول زموږ شاعران ملګري شوي دي نو ما وکتل تقریبا زما پر رسوله دېرشو چې راغلی یم خو مې کتل مشاعرې ډېرې کمې شوي دي نو لهذا زه دغه ملګرو ته یم چې خیر تاسو خپل قیمتي وخت مو لږ لږ وخت وباسئ دا ډېرې مشاعرې مه کوئ دا کله چې ګڼه شي که نه نو ګڼو کسانو کې اکثر میخه مرداره وي نو موږ اکثر چې موږ دلته مشاعرې وکړو نو موږ سره به خوا کې لکه پشینګړه کې به وم پیرپۍ کې به وم ډاګۍ کې به وم ورمونو کې به وم ګلزو کې به وم خوشه به ډېرې وي اوس چې زه راغلم یو هم نشته نو پکار دا چې دا ټول ملګري د یو ځای شي خیر دی یو ځای دې ټاکي هلته دې د میاشتنۍ غونډه به غټه وي یقینا د هغه د کلي نمایندګي مو کوي او شاعران مو له بار راځي نو یقینا زما په خیال باندې که دا سوال زما د ملګرو باندې شاعرانو چې کوم ځای کې جوړه یا زه دلته یم زما رسوله منډه کېږي زه خو ورسره ورسره یم انشاءالله کوشش به کوم چې نور ملګري هم به راولم مینوال یقینا چې د هوک صاحب خبرې به تاسو اورېدلي د دوی دغه شعرونو نه به تاسو خوندونه اخیستي امید لرم تاسو به زموږ دا نن پروګرام هم خوښ شوي په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپلو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړم چې چېرته هم یې ښاد او آباد بریالي اوسئ د الله په امان